السلام علیکم کتونکو زموږ نننی ټاپک چې دی نو هغه دی کلاسیفیکیشن اف انورټیبریټس. نو راځئ چې خپل ټاپک شروع کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. The major groups of invertebrates are sponges, worms, insects, mollusks and echinoderms. invertebrates چې د دې ګروپ باندې د دې کلاسیفیکیشن invertebrates هغه ځناور دي تاسو ته پته چې هغوی په ملا کې بیک بون چې دی د ملا هډوکی چې دا نه لري یا د هډوکو دا جال چې دی په جسم کې د دې نه. میجر ګروپس چې دي غټ ګروپونه د انورټیبریټس هغه دي سپانجز، ورمز، انسیکټس، مولسک او ایکاینوډرمز. مولسک چې بریکټ کې دا لیکلی مطلب مولسک فیلینګ موږ داسې هم لیکلی شو، داسې په سی باندې هم موږ دا لیکلی شو پکې هم. نمبر 1 دی سپانجز. These are aquatic animals and most of them live in ocean. دا چې دا د اوبو ځناور دي او زیاتره په دوی کې اوسیږي په بحرونو کې، مطلب غټ کم سمندرونه چې هغې ته موږ وایو اوشن، هم موږ هم الفاظو کې سمندر ته سی وایو، خو دا چې بیا کم غټ سمندرونه دي هغه. They are of various colors. دوی په مختلفو رنګونو کې دي. They usually remain attached to the stones etc. دوی عموما په ګټو پورې کلک مطلب پیوست پاتې کیږي وغیرہ. The body is full of pores externally and canals internally. د دې جسم چې دی نه هغه د سورو نه ډک دی. دا که تاسو وګورئ full of pores externally بهر موږ ته داسې ښکاري pores سوري سوري and canals internally او دا دننه که بیا دننه دا داسې او canals مطلب دا بهر نه خو داسې موږ ته سوری ښکاري خو دا دننه بیا داسې پایپ شکل اوږده دي سلینډریکل شیپ. which water enters through the pores اوبه په دې سورو باندې دې ته دننه کېږي and exits through a large pore او بیا په یو غټ سوری دی په هغې باندې دا وځي. if anybody part breaks که چېرې د جسم یوه حصه د دې نه ماتې شي they can form it again نو دا بیا دوباره دوی جوړولی شي، دوباره د بیا کېدی شي. بیا په دې کې دی نمبر 2 worms. Worms are soft-bodied animals. Worms چې دي د نرم جسمونو والا ځناور دي. Their body is round and cylindrical. د دې جسم چې دی نو هغه ګول دی او مطلب داسې ګول دی چې هغه څنګه چې تاسو ته ما بره ووایي دا هم دې ته سلینډریکل شیپ وایي چې دا یو سایډ هم د دې ګولي او بل سایډ هم ګولي، دواړه یو پیرالل لاینز دي، مطلب دا ټوټل اوږد اوږد ګولي دې ته وایي سلینډریکل شیپ. نو دا راوند دي سلینډریکل دي. They have no legs. د دوی چې دی خپې نه وي، پنډۍ نشته. The body of some worms are segmented. د بعضې چینجو جسمونه چې دي نو هغه segmented دي. segmented مطلب دا چې هغه داسې په دې کې په ټوټو کې تقسیم شوي دي. لکه دې ته که موږ وګورو نو داسې segments کې تقسیم شوي دي، مطلب په ټوټو کې تقسیم شوي دي، segmented دي. e.g. flat worms and round worms. لکه مثال په تور باندې flat worms او round worms. دا لاندې تاسو ته د بیا نقشې ویستل دي. دا د flat worm لیور فلوک او دا د اسکیرس کم انساني چینجی چې دی round worm او دا بیا د ارت worm د ځمکې چینجی. بیا په بل پیج باندې بیا دی د نمبر 3 هغه د insects. نو د insects and invertebrates with jointed legs. insects چې دي دا invertebrates دي، حشرات، د دې خپې چې دي هغه jointed دي. jointed مطلب دا چې دې کې بندونه دي، لکه څنګه چې زموږ په دې ګوتو کې بندونه داسې د دې په دې خپو کې چې دی نو بندونه jointed legs دي. their body is segmented. د دې جسم چې دی نو هغه هم segmented دی، مطلب په ټوکړو کې تقسیم شوی دی. the body is divided into 3 parts. د دې جسم چې دی په 3 حصو کې تقسیم شوی دی، head, thorax and abdomen. صحیح ده؟ سر دی، هیډ، بیا منځ کې تورکس دی او بیا شاته چې کوم لارج پارټ دی دې ته وایي ابډامن. دا هیډ، تورکس، ابډامن. د نمبر اف لیګز از 6 او په دې کې د خپو تعداد چې دی نو هغه دی 6 1 2 3 4 5 6. دا بره دوه چې کوم موږ ته ښکاري دا هغه انټینای دي، په سر کې چې کوم لګېدلي دا لیګز نه دي. ها 3 pairs مطلب شپږ خپې دي، 3 جوړې دي. the external surface of the body is hard او د دې جسم چې دی بهر سایډ نه مطلب بهر طرف ته د جسم صحیح سخی کلکی which is called exoskeleton چې کوم ته څه وایي exoskeleton. the exoskeleton protects and supports the body. exoskeleton چې دی نو هغه د بدن حفاظت کوي، د دې د جسم حفاظت کوي او سهارا ورله ورکوي. دا بیا تاسو ته د انسیکټس چې دی نو پکچرز ویستلي دي، ویسپ، کاکروچ، ماسکیټو، هنی بی، مچۍ، کم چې ډنډار ورته مونږ وایو یا او دا د ګونګټ، دا د ماسکیټو ماشه او دا د هنی بی نه ګبین مچۍ. بیا وایي ډو یو نو
Stick insects look like a stick and is green or brown in color. Stick insect چې دي کوم ته چې مونږه دا څه ورته وایو بوډۍ ورته وایو که څه شی ورته وایو هغه د دې ته وایي سټیک انسیکټ. دا ښکاري په شان د یو سټیک او په رنګ کې دا صحیح شنه یا خړي. اټ از آلسو نون ایز واکینګ سټیک. دې ته واکینګ سټیک مطلب ګرځېدونکی سټیک ورته هم موږ وایو. لیف انسیکټ لوکس لایک ا لیف. او لیف انسیکټ چې دی لیف چونکې موږ پاڼې ته وایو نو دا یو انسیکټ هم دی چې هغې ته وایي لیف انسیکټ. دی په شان یي د پاڼې. بوت آف دیز کین هایډ ان د انوایرمنټ ان دیئر انوایرمنټ. دوی دواړه په خپل ماحول کې پټېدی شي. سو ایز ټو ریمین هیډن فرام د انیمي. خپل د دشمن نه دي ځان مطلب دا د پاڼې په شان دی دا لیف او دا سټیک انسیکټ چې دی دا براونی په کلر کې نو دوی خپل کم ماحول کې چې دی او دوی دواړه پاتې کېږي دوی په هغه ځای کې مطلب خپل ځان هایډ کولی شي پټولی شي د دشمن نه کم چې د دې ښکار کوي د هغو نه دوی ځان د انیمي نه دوی ځان پټولی شي. بیا په دې کې په انورټیبریټس کې بیا نمبر 4 چې دی نو هغه دی مولسکس. They are soft-bodied animals. دوی نرمو جسمونو والا ځناور دي. They live in pond, lake, river, ocean and on land. دا نرمو جسمونو والا ځناور دي. دوی اوسیږي په تالابونو کې او په جهیلونو کې په بحرونو کې او په ځمکه باندې. They move freely or remain attached to anything. دوی آزاد حرکت کوي یا په څه شي پورې ځان کلک کړی. Body of some mollusks is covered with shell. بعضې مولس چې د هغوی جسم په شل کې پټي په خول کې e.g. snail, oyster, whereas some are without shell e.g. octopus. لکه مثال په طور باندې مارسټی شو یا آیسټر شو دی باندې له پاسه خولونه او څه پکې بغیر د خوله ومي لکه مثال په طور باندې اکټوپس. اکټوپس چې دی په د باندې له پاسه خول چې دی دا خول پې نه. دا لاندې بیا تاسو ته د دې هغه پکچرز ویستل دي. دا چې دی دا آیسټر دی دا اکټوپس دی او دا دی سنیل. بیا په بل پیج باندې چې دی نو دلته زموږ سره دی وایي for your information when a grain of salt or sand enters in the body of oyster a type of mollusk then the process of pearl formation begins around it. when a grain of salt or sand کله چې یوه دانه د مالګې یا د شګې داخله شي دننه جسم ته د آیسټر کم چې دا مولسک ټایپ دی کم مولسک چې دی د جسم ته چې کله مالګه یا د شګې یوه ذره دانه داخله شي then the process of pearl formation begins around it. نو د دغې دانې نه بیا چاپېره pearl formation چې دی شروع شي. pearl چې دی هغه کم قیمتي کاڼی چې دی د هغې جوړېدل ترې چاپېره شروع شي. it takes years to form a pearl او په دې کې بیا کلونه لګي. په pearl جوړېدو کې بیا کلونه چې دی نو دا لګي. بیا د دې اخیرنی ګروپ چې دی د انورټیبریټس هغه دی ایکاینوډرمز. these animals are found only in the ocean. دا ځناور صرف موندل کېږي په بحر کې مطلب په غټ سمندر کې. they do not have any head. د دوی سر نه. the animals may be disc or star shaped. دوی به یي په شان د یو ډسک یا د یو سټار د یو ستوري. the body has a spiny covering. او د دې جسم چې دی نو هغه به له پاسه په داسې کورینګ کې په داسې یو پټ کې د دې جسم پټ شوی چې هغې به غني پټ پوي چمړه به یې غني. دا دی سټار فش دا دی سی انیمون او دا دی برټل سټار. دا چې دی دا ایکاینوډرمز دی ټول. نو انشاءالله دا ویډیو چې دی دا به د دې پورې زموږ دا سبق چې دا به د دې پورې پوره دا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي لنډي کېږي تاسو به هم بیا بور کېږئ. نو پر روان ټاپک چې بیا زموږ دی نو هغه به انشاءالله یي بایو ډایورسټي. او که دا ویډیو ستاسو خوښیږي نو دا چینل ورسره پلیز سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ لایک یې کړئ او د روانې ویډیو پورې په الله سپارم. الله په امان.